د کابل ولایت د پغمان ولسوالۍ په دې کلي کې دا غار د چلتني پاک صاحب زیارت په نامه یادیږي. د چلتن زیارت د زیات خلکو له نظره یو له سپېڅلو ځایونو څخه دی. هغه کسان چې بېلابېلې ستونزې او مشکلات لري دې زیارت ته راځي. به خاطر نیت از دیگر نیت که می داشته باشی یک آرزو و یک نیت و صورت بسته میکنی که اگر خالق بی نیاز مرادش داد. سلام. علیکم السلام. اونموز که باز یک کبگیر حلوا یا خداوند یک نذر میده. د چلتن زیارت ته دننه تلل یو څه ستونزمن کار دی ځکه چې تنګ او تیاره دی او د غره په زړه کې موقعیت لري. غار ته د ننوتلو لار یو څه پراخه ده مګر بیا تنګ او تیاره کیږي او ډیر وزن لرونکي یا ضعیفه خلک په ډیر سختۍ سره ننوتلی شي. د غار په دننه کې د اوسپنې یو لوی صندوق دی چې په همدې باکس کې 40 دانې د انسانانو سرونه دي. خو یا اسبابیز یا 40 تا سر داخل صندوق هست. خب صندوقش پایین که تو میشی داخل صندوق. د چلتن د زیارت په اړه د خلکو په عقیده کې یو مشهور او تایید شوی روایت دا دی. په پخواني وختونو کې دا 40 کسه مسافر له دې سیمې څخه تېرېدل چې د کوپارو لخوا برید پرې شوی او وژل شوي دي. کوپارو پرېکړه وکړه چې دغه کسانو جسدونه ټوټې ټوټې کړي او ویسوځي، مګر کله چې کوپارو یو لوی اور ولګاوه ناڅاپه یو تیز باد راواړو او ټول جسدونه یې یوړل او دې غار ته یې ورسول چې اوس په همدې نامه یادیږي. د 40 تنو جسدونه څو ورځې په همدې غار کې پراته وو. یو څو ورځې وروسته یوه شپه د خدای یو دوست چې په همدې کلي کې اوسېده خوب ولید چې دغه 40 کسانو روحونه له هغه څخه مرسته غواړي. دا سړی په دا بله شپه دې غار ته ورسېد او د مړو د کفن او ښخولو دنده یې په غاړه واخیسته او د کوپارو له ویرې څخه د دوی سرونه همدلته پرېښودل او د دې سرونو ساتنه یې وکړه.